مینه د حضرت نوح کشتی ده چې حتمن د امن ساحل ته رسیږي، ځکه مینه که عاطفه ده او که حماسه هغه عبادت او ریاضت هم دی. مینه هله د سکون ساه اخلي کله چې د لیکلو لپاره لفظونه ختم شي او د زړه داغونه په رغېدو شي. خو بل مقابل کرکه د ټایټانیک کشتی ده چې هېڅکله به هم د سمندر ساحل ته ونه رسیږي، ځکه کرکه د غلطې محاسبې زېږنده او د نفاق ځاله ده. کرکه یو ناسور دی او څومره چې زړه ته کوزیږي، تاخچو ته کوزیږي، هماغومره یې د رغېدلو چانس کمیږي. په تېرو 40 کلونو کې زموږ په ولس باندې 4 غیر متجانس نظامونه حاکم یا وتپل شول. هرې ډلې د خپل مخالف د حذفولو او د رټلو هڅه وکړه او د کرکې او د اجنبیت پراخه تخمونه وکرل. پایله یې دا شوه چې نه موجومات په امن دی، نه دیره، نه حجره او نه هدیره. د سر، منبر، سنگر او لښکر سړي مو یو په بل پسې غلبیل او د غلیمو ارادو ښکار او نظرانه شول. نو راځئ چې 1404 هجري لمریز کال په دې تکل او احساس سره پیل کړو چې امن له جګړې څخه غوره دی او قلم له ټوپک څخه، اعتدال له افراط څخه ښه دی او شعور له شعار څخه. د عرش ستر واکمن ته لاسونه لپه کوم چې دا کال زموږ او ستاسو ټولو دپاره د امن او د خوښۍ کال وګرځېږي. د مینې او کرکې په هکله پاتې خبرې زما په دې نوي کتاب کې چې تازه چاپ شوی دی، کور مو له غنمو او پتاسو ډک.